حضور صلوات و سلام مبارک سرا محبت او مینا مبارکا آغا بیا عبدالمطلب سے کولا او دیر محبت بیدل ورکو زکا پلاری وفاتو او دیر مین بے وسر کولا زکا والدم وفاتوا او چې دا تو کال عمر تا عبدالمطلب سے برو رسید نو حضور پاک مبارک چې تو کال عمر تر رسید نو دقه وخت عبدالمطلب سے مبارکم وفات شو نو بیا پرورشی ابی طالب سے تپاوالا شا چه قربان را شا ابی طالبا شاغراغی و توی مہربانی بکے زما د بچی و د مدن وسی بڑیر خیال ساتے وی بابا ولی وی زم د دنیا نروانے ما وی بابا تو خلادون نیوی یو سلو شل کال عمر میں دی شپک شل کال عمر میں دی کنا 120 سال عمر کے روانے ما نو بچی بخیال ساتھی گوری پلاری وفات تے او موری وفات تا یتیم بچی دی وسر دیر محبتو کا رشا خبر دا چی حضور مبارک بدزان سرو دکاو پا دی لاس بانے پا تمام کافرانو کی پابی لحب بانے دا جہنم عذاب چلی دا کم دے مازغی صرف خودکار کئی اوے دا خپوتے دا جہنم پیزار اچول شوے دے انور تمام بدن پا قلار دے وجہ سوا وجہ داو چی دی دا پیغمبر پاک مبارک جسم مبارک بدن مبارک سرگوی بہر تقدیر حضور پاک مبارک خدمت پرورش شدی نو اغبا بیا چاکو اغبا بیا ابی طالب سیب کو اللہ تعالی جل جلالہ دا مدینی جانان لڑیل وی شان اور ڈیل وی کمال ورکڑے دے او یوزل عبدالمطلب سیب چلا وفات نو کنا نو دا حضور مبارک داستر کی خوشوی وی جاوتوی علتا یو راہب دے آگے چی دم کی نخدے پاک سڑی جوڑی نو حضور علیہ السلامی ورلبوت لو آگے کی کار داو چی کال پس میں دروازہ کلاولا چی دی ور روان شو اکا وقت کی دروازہ بند کڑے ہوا چی دروازے بند کا اور پیغمبر پاک ور نزدی شو بس داغا کا کمرہ پا خوزیدو شوا پس سلامی شو یکدم راہب تے بار رووت چوی کتا عبدالمطلب سیب سرا معشوم بچی دا دو کولو سردار را روانا اورتوی عبدالمطلب مبارک دادی مال سن را وستلو وی دا زمان وسیر استرگی خودی شوی دی تال میرا وستلو تا حکیم می طبیب می علاج بے موکی وی اے دا اللہ بندہ ما چی دا دا مختو کتا نو دا دا شیفتو نکو اللہ پتورا شریف کی کری دی دا دا شان مبارک خو اللہ پڑوانی نو کتاب نو کم ذکر کری او دا دا دی خیو کی دلان دی راتاو شو چیوی کتا مہری نبوت مبارک تن اویزان دو پیدا خو آخر الزمان پیغمبر دے تا مال راوستو جتو والا علاجو کاسترگی خوگ دی خو ناگنے داغا اگر راہب لگی شو دا مدینی دا جانان دا خلین لعاب را واغستون حضور مبارک لے داغی لاڑی پسترگو کی واچو لے خود چکم وکی والا دا یوسترگا کی واچو دی استرگے سی شلا چدی بلکی واچو لی سی شلا عبدالمطلب سے ہوئی تا طبیب مریض لراوستا زخو پخپل بیماری ما دا خو آخر الزمان پیغمبر مبارک دا دا حضور مبارک دا عبدالمطلب سے پزمانہ باندے دا حالو چاگا مبارک وفات شد ابی طالب سے بھی بیا خدمت کو چه دا دول سکال عمر تا حضور پاک مبارک راگے انشاءاللہ کجن وفا کری مرگی پری خودی بانے بیا نور خبریو کو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم پاکولی پیغمبر پاک درد افلاس در شریف ہوئے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله ویتته بكل معلوم لك لازم په حال باندې رحم وکي منهون برنده في قلم راکاږي هر قسم ظالمانو مشانو کې نګرو منافقان او کارانو مفسدانو حاسدانو زمکه د اسمان د عذابونو تاړو تاسو له سپټالونو حادثات سماویه دوینا ناصفي حادثونه غمونو تکلیفونو خدای دا ټول ملګری سره د ما محفوظ من دی بچو الہ العالمین اعظم د فی طریقه رهبر شریعت
مولانا غلام نقشبندی سے پا قبر بانے انوار و برکات پیر محمد طیب سے اللہ قبر کی خوشحال ہے بابا سے رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی دامان بابا سے تنگیو بلی صبح حضرت سے طول اولیاء صلحاء اتقیاء مشایخ صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سرودی مبارکی در تمام اولیاء کرام سردار قطب ربانی مغوی سبحانی حضرت شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ درجات بلند کی دغه پاکانو دغه نیکانو دغه صلحاء سره زموږ د والدینو کریمینو خدای ټول په قبرونو کې خوشاله کی دغه د برکت خدای مون فقیرانو باندې خصوصي رحمتونه نازل کی بیمارانو ته دعا کې کورونو کې هسپتالونو کې نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوانان ټول بیمارانو ته الله پاک سره زمونږه صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیکمل لپاره نصیب ورکړي زمونږ د شبیر سیب دی یو ماشوم بیمار دی اوس مخکې روزو کې شوی دعا وته کې چې نیکمل ته وتخدل وی کی هغه دواړه ماشومانان او هغه ته بیمار د هسپتال کې دعا وته کې چې الله ول صحت ورکی مور ته الله صحت ورکی بچو ته الله صحت ورکی د ټولو بیماران چې سولې کورونو کې هسپتالونو کې نارینه زنانه ماشومان بوډاګان ځوانان ټولو ته الله صحت ورکی دا وحید اورور دی هغه بیمار دی د دعا درخواست کوي په لایو باندې د سلیمان اورورم بیمار دی غیتم دعا کې ټکدار شیب دی او زوی شاهد سے بیمار دی نور عاطف او آصف اغید عمرین رازین اغیتم دعا کې الله پاک جل جلاله ټول لا په خیر او عافیت باندې دغه سفر د خیر کی او بیماران چې سونه الله نے صحت و تدنی کمل لپاره نصیب کی اللہ تعالیٰ کے بیمار ته خدای پاک جل جلاله صحت نصیب کی او کم صاحب چې وفات شوی د الله د قبر کې خوشاله کی د دې چوکیدار او هغه ته د الله تعالی دکانونو خدمت به کوي خدای پاک په قبر کې خوشاله کی د موسی وسونه حقداران چې وفاتي ساسو مشران دا ټول مغبره ټول مسلمانان د پیغمبر پاک ټول امتیان دي الله وبخي سره زمونه مونږ دې خدای وبخي مونږ دې الله وبخي الله دې دربار شریف تر او تازه ولري دلته چې دا کم خدمت کیږي د الله د نمونو د ذکرونو دا تزکیه نفس پکې کیږي سار کې زموږ محترم نعمت الله صاحب د اوراد نزید الله د نمونو د نبی اسلام د درودونو ختم کړي هغه کم مرګري ازری لګي یا د منزل کم مرګري راضي ټول مرګري خدای په خوشاله کی ادي حاضر مکه چا په باندې پریشانی غمونه دردونه ټول د الله د دنیا او د آخرت خیرونو برکتونه ورکی ابل روزنی پروګرام کې چا سونه برخه غشتي خدای دې ول د خپل خزانو نډیر شته ورکی یا اوس تا کم مینه مرګري کې مو ولا نه خدای دې ول ډېری بدلی ورکی دا سونه مرګري چې راضي خدای ټول خوشاله و آباد لري په مال په اولاد په کاروبار په ارسه کې دې خدای و برکتونه واچي دا کم مرګري چې دا سيري راوړي د یو سیادو مخ ټول دې خدای خوشاله کینو بعضی مرګرو تاسو ګل ګلابونه راوړه ما وې زه خدای د جنت ګلابونه درکیدله د جنت سيري دې درکید ټول مرګرو د امینه دې الله قبول کړي دا ټول مرګري نوجوانان او دا مشران دا ماشومان ټول د اساسو بچیزم بچ الله کامیاب کړي مال اولاد کی کاروبار کې الله ټول برکتونه واچي او یوزیم خدای بیت الله شریف د مدینی جانان له یوزیم دغه چمنستان د الله د ډیر آداب سره نصیب کی مونږ ته نو کې چلام د مرګ خیر سرګي پوری د قران کریم د دین خدمت کې دنیا ګور ګور تورسي مقصد د خدای رضا د خدای دار د قید جهان گواندی تو جنت الفردوس کې د خدای اعلی بهترین مقام نصیب کی او نور ما د مرګرو ماته د دعا درخواستونه کړیو ذهن نمی ورته یو مرګري راتوي چې نن زه درتلم د ثوابینا بل مرګري راتوي لکه مروتنا بل مرګري راته د کوټي بلوچستان نا بل مرګري د عمان نا بل مرګري راته د دوبینا یره داسې پلین هیوی ملک کو چګورو بس وی دعا او دعا وی مونږه ال تورو چې کم مرګري په کوم سیمه دي که په پاکستان کې دي که عربستان کې دي که په بل ملک دي او مونږ د الله یو ګوري او د دعا درخواست کوي یا الله چې صدنه شریک واړي نو پړه باندې لري خدای کار ولا برابر کړ ټول مرګري خوشحال آباد کا د دې دربار شریف خادمین او تم دو کې معاونین خادمین ار ټول الله خوشاله کی شفاعت صاحب دا خدمت کی دلای نور مرګري لګیا دي د ټولو حسن خان دا ټول مرګري حسن جان یا قاری صاحب دی دا نور مرګري ټول یاران دوستان د الله خوشاله آباد لري دا ټول مجمع دي چې دا سونه په مینه راضي خدای ټول خوشاله او آباد لري ځن قدر کریم الله په یوزه باندې دا کلمه نصیب کی لا اله الا الله لا اله الا